ولکه یا ملک یا سټیټ یا دولت د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق لپاره یو سپک بېهنره ماموریت. پاکستان ته د یو طالب چارواکي سخت پیغور او اخطار وایي ته د امریکا غلام یا افغان مهاجرین په مقبوضه پښتونخوا کې اوسېدل. نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا به په کوټ کې پروت بلوچستان کې هغه د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا به په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان. د طالبانو د شهیدانو او معلولینو یو رئیس مولوي کلیم الله افغان چې ویل کېږي د ملا هیبت الله مشاور هم د تازه یې پر پاکستان سخت گزارونه کړي. هغه وایي د پنجاب په فاشیست نظام چې یو وخت ورته افغان مهاجر د سرو زرو چرګ و د پاکستان دفاع یې هم بلله، د اسلام ننګه یې هم بلله، خو اوس ورته غیر قانوني مهاجرین وایي. مولوي کلیم الله وویل اصل کې خو اکثریت افغان مهاجرین ستا په وطن کې نه بلکې په هغه محکوم یا مقبوضه پښتونخوا کې اوسېدل کوم چې د افغانستان برخه ده. تیر 45 کاله چې افغانان په وینو کې ډوب و، د دې له برکته پاکستان په سرو زرو کې ډوب و او په ډالرو به ګډېدل. هغه وایي همدا پاکستان و چې د جهاد ناره به یې په دروغو په اسلامي نړۍ کې بدرګه کوله. حقیقت کې خو موږ ته معلوم یې چې ولاکه یا هیواد یا دولت یې بلکې د امریکا او د امریکا د متحدینو د پالیسیو د تطبیق لپاره یو سپک بې هنره مامور یې. نوموړي وویل د دوی مشر علي جناح چې د انګلستان څخه هند ته ولېږل شو 4 سپي هم ورسره لېږلي وو د دې لپاره چې انګریزانو پلان جوړ کړی و چې دلته باید یو هیواد جوړ شي تر څو د دوی ګټې پکې خوندي او خپلې پروژې پکې عملي کړي. همدا و چې د پاکستان نقشه یې په لاس ورکړه چې دا مو هیواد شو. شکر ځای و چې ختیځ پاکستان غیرتي بنګلادیشیانو ترې جلا کړ. هغه زیاتوي ځکه خو پاکستان یو با امن او پرمختللی افغانستان نه غواړي چې بیا به تور پاکستان یا تور فاشیست پاکستان به له لوږې مري. درنو اورېدونکو د دغې موضوع په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو هم خپل نظریات راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.